نو څو دې په دې ګریوان کې وګورئ پیش روټۍ به لا وړئ بیا به ګاونډیانو کره نه ګرځي میخې مې راوښتې بډې دې نه کړلې میخې اوس ورته ټینګ شه دادا او زه خو درنه بېلېږم ورو خو دا لاندې که نه زمونږ کور خو نه ده سم چنګلخانه ده یارم نو سړي روزانه راته خلک بار وایي ستا په خپل کور کې را څه غوبل دی د دې د لاسه به زه په بالوني په بازار کې سوال کوم چې دا مړې څنګه شانخۍ که نه ما ښځه ګنهګاره وي به دا نه برابره کړې دا جګړې هغه کوي ټینګ شه ولې موږ سماران کوو چې خورې به خورو روړۍ به نه بم کول که نه خدای دې ورکه که چې ورکه شي په شرمونو دې وشرمونه ما هغه مېلمه غریبو چې دا ټول سوارګري دي مرچګیا ټماټر ځان سره راواله کور کې نشته ما سره پیسې نشته دغه کې خاوند ته روایت کې راوړي ده او یا دادا سودا راوړي اوه خبر شوی خو نه مسخر بابا داسې کار وکړه نه چې څنګه جج راوستو نام یې راوسته ټیکې ولا روټۍ ولا روړه خبر خو نه وي دې نه خبر نه ماما څه شو شینم یا دې څه غوبه ساس کړی دی دا هغه د حکمره یو خدای ته دې جوړې ته ګوره کېنه شرمونو یو شرمولم ته ګوره د ماما په مخ کې وایي ډوډۍ نشته او دا نشته رښتیا وي که نه انسان کله چې مېلمه راشي د هغې خلک عزت کړي تاسو هغه غریب بېعزته ونېږلو تاسو خو د شیردل ماما غویانې په ایمان بوتاوه بره ته سړی کوي په ډوډو خو تاسو نه راګرځئ ډمو هغه خلک دا خبرې کوي چې چا کرستوي دا کټم چې دی که نه پردي دی د ګاونډیانو نه مروړی کېنغلی لدې شی مړه خدای م تباه کړ ټول عمر په پزمکو وده کېدی دلته م لا اخیستې راواغستې کټ نشته او پوزې نشته او پلان ای نشته بچیا اوس ما نه لاړه لږه توده ګوله راوړه چې دا زړه ورته وایي دا توده ګوله راوړه چې ور ویې منډې چې مړې شي پلاره په ایمان درته وایم چې یا خو یې په دلالانو دا دواړه خرڅوم یا یې په قصابانو خرڅوم چې ټوکړي ټوکړي کړي لس لس منه غوښې دي پکې او عقل پکې د قطعې نشته څه وکړو اوس پلاره ته ووایه ګورې په ایمان د وژلو کار یې کړی اصلي مردار شوی ده نو اوس کې وژني کېنه اوس چې خدای دې دا دې ونې کړي چې دې ونې شي خښتې خېټې په ورودلې ګناه ده او تا دې راته ویل زه روژه یم روژه یم روژه خورې دادا اجینکې څه شوې لکه پرده وکړې دا ماشین مې د کوترې خرڅ کړی دی چې دا یوسي یا زه ناوره نو دا دې ولې خرڅو زه به دې سارو سره څه کومه وایم دادا دا د جمعې را روان دي دا پاندونه به څوک کوي دا څاروي مې څه دغه کوم دا قرضدار له به ورکوم مشینان زه نه خرڅوم هم دادا په 15,000 روپۍ مې خرڅ کړ او نوې چې کوم دی نو په 14,000 روپۍ دی ته خو ټول عمر دا کې دوکې وکړې 14,000 روپۍ مې پکې اوس هم ګټلې ته کښېنه عثماني ته غږ ونه کړې نه لکه کشر ګوره وي نه شي ګورې وایم دادا بس زه پېښ او د ما کار پېښ راځئ کېږي مې نه بس اوس مجبوري مې نه څه وکړم دا پاچا د خوږ بچې که نه یو ورځی کې ډېر نیغ کېږي نو مې شا ګوره کور کې پرې نه دي لکه د پوډرانو خرڅوې دا ولې خرڅاو ته د څه نه خبرې دی قرضدار له به څه هم کور ده له خرڅومه خدایا پاکه ته مرچکي ته هدایت وکړې نو ماشین یې خاص کول ته دې غواګانو زه کومه نه په دې پټو دي چکر والي چې هغه بخار یو څه شي که نه دي ها بس کله ناکله په دوی چکر وخه ګورې داسې د خلک وګرځي په پولي وایي بس السلام علیکم نیکه وعلیکم السلام کېنه کټ ته کېنه نیکه مرچکي دې له پیسې درکړې که نه پیسې کم دي چې راکړې یاره زه راځه پسې او پیسې نشته نه ورکه یار هغه خو پرون که خبر شوی چا دې د کوترې ماشین یې وړو قرض کړي داسې وي او که نه خو اوس اوس څاروي شته دي نه ورشه د موقع نه پیدا واله اوس اوس دا څاروي په موقع دي دا راوله بیا خو د دې خلکو پته نه لګي نن دلته دي سبا به بل ځای کې ورشه غون څاروي چې سي راوله دا تمانچه راکړه ماله زر پسې ورشه پرېوله دي چېرې تا باندې چې چې اوبه وکړو څه راوغواړم دا خو د نن خپل ځای دی کېنه که نه هغه شان خبره ومې دی سړي وګوره د شپې کډه ویني چې ډېرې پیسې رانه وړي صحیح ده او که نه
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خلک چې تا خو سیروخ کا رب در کوم نه خو بس تاسو او بس کوم یو لیدم نو بس دشمنه مو دا داري سارو ته وګوره شل دله مې دا ویلي چې دې خو خیال ساته کنه دا باندې راځو کوم کو نه د پارک مونږ نه لوکم نه نو پام کوه نن د سارو د غم پیدا شوی دی چې ساروي خو ما په سارو غم نه ګرځاله نو کله به مله پاندونه نه کول دا وګوره وته پاندونه نه وګوره دې مونږ ته پوښ کیږي اوس دې خساره شي چې ساروي دغه سارو سره غم نشته ساروي دې پیژنل دې ساته دی یو ګډه پاندونه ته واښه دې زما د سپینې خوا ته پندونه راچوه تر مهرت کوي کې نه خوا او ته دلته چاته وي تلیم دا دغه کې جنازه وکنه تاسو خو نه غم لته نه چا خاده لته دغه غمونه بم دل زکوما دا څه ده ما ویل ورشه هغه زما د غواګه یخد مشري هغې لګیا وروړه نو اوس خو تاسو وایي چې نه کوي کنه او اوس وایي چې راځه هغه پاندونه شته ته به ور راځي دا نه هغې له پاکه ګیا وروړه ولې زما په کور کې زما او زمین پرېنده وه چې زما غوا ده د دې غوا ده زه د دې کور مشر یم ته د دې کور مشر یې خو هغه دوه سرډاګان چې دي هغه ستا دي او دا سپینه غوا زما ده د دې ده تا د پلار د کور نه راوستې که دا ما پرېستې ده دا په تا په ساز دا زما حق مهر کې ما پسري غلې کړې کښېنه یاره شور مه کوئ ډېر زه به ته خیر بېغمه کړم ته څه دې ویلي څه مې هم نه دي ویلي یاره راځه خپله خبره کوو هلکه ګوره دا قرضداري راځو دا وډونه ډبۍ ګوره پام کوو ګوره ما ورته ونښې دا قرضونه به خلاصوئ دا چې ما چا نه پیسې راغشتي زه د هغې ذمهوار یم اوس عثماني چې چا نه 50 زره راوړي که نه او په هغې کې 10 زره هغه جیب کې چولي د هغه د نه یم ذمهوار تاسو په هر کار کې کمیشن دی چې وریجو له پیسې راګشتي نو جواب ته ډک کړی دی ته ورته د هغه خو دا چا نه راغشتي دي په واده باندې 10 لکه روپۍ لګولي که نه او ښځې ټولو ته 10 زره روپو نه ده اما په واده خو 2.5 لکه روپۍ نه دي لګي دا نور کم خوالاړي هم غلط دی د میدمانو نه پې جامې راوړي دي په 6 زره په 13 زره مونږ هم خپل زموږ نه دي خدای لري بېرته زموږ د خاوندانو بعض خدای دې ډېر زر کونډېږي دا ته وایه قاشوقه در په دغه کې غوډه ډېران کې دا ښځې دي دی خو د ځان حفاظت نشي کولی زما د قاشوقې بسې وکړي ای دی کینه ما دا قاشوقه به نو وینځه شو منډه پاکې بیزه ته وایي پرما دا به مرچکي ځان سره دغه راوړه ټماټر راوړه پیاز راوړه مسالې هم نشته او مرچکې در سره راوړه نه وایي ما ټیکه په ستاسو هغه شی د خاوند هم وایه که نه نو هغه راوړي نو نور کړی هغه راوړي نن ته راوړه که نه روغ سله خاوند هم په کور کې کینی نه نو زما ښځه خو نه وې راغلې هغه د وروڼه ولاړ څه د کور مور د کوره وله راچلېږي نو هغه خو بار روزي هم نه نه خو دا خوراکونه کې هغه ټول مر بلاور کې پنجابي خوراکونه کړي دي هغه خوراکونه ښځه کې اوس راله مازغه مه څټې ورشه چې تنور لمبه کې ته د پیلې چېره باسه دا شی د پاسه قاشوقه بیزه راکړې ده راته ناست دی ورشه دلته ته ناست خو ته هم ورشه که نه بیا به د چا په سر غیبت رالي ما ته پته ده هلکه مرچکیه دا خبره ته ګوره اوس په ډاګه کومه د دې ښځو سره روزګار کول بس مه کوه خپلې ښځې سره روزګار کوه خپل ځان له کار کوه دا ښځه چې کم ده که نه چې خرابه ښځې نو پیتنه له پیتنه د دنیا په مخ ړومبې مړی چې کم دی د دې ښځې د لاسه شوی ولې کولران دي دا په شو دا څلور قسمه دي زما خیال دی دا پکې هغه د خرو او د جادوګانو دغه ذات هم روسته میخې دا اوس دې مړې هم نه کړلې ستا ښځه غریبه څه خوري وایم هغه څونه بې ده باندې نه نن یې سوی مراد تا د خولې نه ته خبره قدرې واورېده سپکې ښځې دي سپکې جامې رانه ویشتلې خلکو ته وایي لکه دا ډوډۍ ډوډۍ ډېره ده ستا ښځې یوه خبره هم ګورې نه کوي وایم دا ته به ووینې دې واسکټ ته وګوره دا د پرون ویسري کو او که نه پښتنه ښځه دې راوستې یاره ما دې وې خو زما دا رور ده لرې دا لرې اوس که څه ورته وایې نو شرمېږي پې لکه مرجکیه چې ښځه ځان وشرموي نو څه به ورسه وکړي مړی کړي ښځه خو زما ده لکه دا خو دې پوزه راکاږي چې دا سر دې کټا کوم که نه د هغې خاندان مضبوط دی د ښه خاندان ښځه داره ده چې ښه دم کې که نه هغه خلک هوښیارانو متل دی چې خاوره منل د غټ ډېري نه بالي دا خو چېرته تشپاڼې کړي دي وروره په 600 روپۍ کیلو ټماټر دي چې راشي د سړي خواري دې وکړه پی په ګوتې کې ټماټر دې نه پاتې کېږي چې خدای خبر شه دې څه بلاګانې راوستي